دا خبرې ته وګوره. علیکم بالعمائم، محبوب فرمائی پتاسو پټکی لازم دی، پټکی په سر کوي. فرمائی العمائم تیجان العرب، دا د عربانو تاج دی. العمائم سیما الملائکه، دا پټکی چې دی دا د فرشتو نښه ده، ځان کې راولئ. د بدر میدان ته زر فرشتې راغلي وي او د ټولو فرشتو پټکی په سر. او دې نه پته هم لګېږي چې فرشته عبادتونه کوي خو عادتونه نه کوي. که خوراک عادت دی فرشته نه کوي، که خوب عادت دی فرشته نه کوي، قضای حاجت عادت دی فرشته نه کوي. فرشته چې څه کوي نو یفعلون ما یؤمرون، هغه کار کوي چې امر ورته وشي. و چې کله فرشتې د بدر میدان ته راغلې او د هغې پټکي په سر نو دا باري تعالی دوی ته امر کړی او الہ العالمین په عاداتو امر نه کوي چې عبادت نه وي. نو دا پټکی زمونږ دین کې عبادت ګرځېدلی. کنز العمال کی حدیث موجود دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د جمعې منځ د پټکی سره دا یو په اویا چنده باندې زیات اجر او ثواب لري. یو په اویا چنده باندې زیات ثواب لري. محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی قاری رحمه الله مرقات کی لکھی چې د مبارک پټکی متعلق لکھی د پټکی 12 غزاو، د یو بل پټکی 40 غزاو. خاصو ټیمونو کې به په سرو څومره وای. نو دا سنت د مشرانو سپینګیرو ته دا سوال کوم چې خسته خسته سپین پټکی پیدا کوي هغه په سره وای. تاسو مسجد په پیخ ښکاریږي، تاسو په پیخ ښکاریږي او دا خپل کشران چې دي هغه هم پټکو ته جوړ کوي که پټکی نه نو ټوپۍ ور په سر کوي. ګیره سنت د محمد مصطفی او د ټولو پیغمبرانو ده علیهم السلام. اس تاوان ستاسو پې نه کېږي. زینت الرجال باللحیه، د سړو ښایست په ګیره باندې دی. دا چا چې ګیرې پرېښي هغې ته مو ګورئ، چې چا نه یې پرېښي هغې هم ګورئ. دا سنت دي، په دې کې زینت دی، دې کې ښایست دی. او بیا کله چې کوم انسان ګیره نه وي او مړ شي تاسو هغه مو ګورئ د مرګ نه وروستو، او کوم انسان چې ګیره لري هغه ته مو ګورئ. بیګیري حضرات رانه خفه نه شي، ډېرې کمزورۍ به ما کې تاسو کې به بیا نه وي. دا یوه کمزوري به تاسو کې ما کې به نه وي. خدا د یو بل اصلاح ده. الدین والنصیحه، دین د خیرخواهي نوم دی. دا د یو خیرخواهي مشوره د خپل ورور ته ورکول دي. محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعف اللحا، گیری اگدی کئی امر مونږ ته کړی. د خپل پیغمبر دغه امر باید په ځای باندې راوړو. څومره سنت چې تاسو ته څوک وایي چې دا د محمد مصطفی طریقه ده نو په ځای راوړئ. که هغه عادت کړی وي که هغه عبادت کړی وي. چې د هغه عادت دی نو هغه ته عادت دی، مونږ ته خو عبادت دی کوي. خبره پوه نه شوي تاسو. یو کار محمد مصطفی د عادت د وجې نه کړی دی، خو د هغه عادات مونږ ته عبادت ګرځېدلی. تاسو سوچ وکئ، حج ته چې تاسو لاړ شئ او د صفا او د مروه په منځ کې چې منډې وهئ، نو دا بیبي هاجري رضی الله تعالی عنها دا منډې وهلې وي. بیبي هاجري چې دا منډې وهلې وي د عبادت دپاره یې والې وي که د عادت دپاره یې والې؟ هغه خوبو پسې منډې والې. عبادت په نیت منډې نه دي والي، د عادت په نیت منډې والي. خو د خدای تعالی یوه دوسته ولیه او پاکه بیبي وه، د دې بیبي دا منډې او عادتونه مونږ او تاسو ته عبادت وګرځېدل. هغې د عادت نه منډه کړې ده او مونږ یې اوس د عبادت نه منډه کړو. ابراهیم علیه السلام چې جمرې او شیطانان ویشتلي دي، خو شیطان ښکارېده هلته که جلال او په قهر کې راغی، ګزارونه یې پې باندې وکړه. نو هغه د عادت موافق گزار د ابراهیم علیه السلام مونږ او تاسو ته عبادت وګرځي. مونږ به اوس د عبادت دپاره وایو، د واجباتو نه دي، واجب خو عبادت وي که. نو عرض مې دا کو ګوره زمونږ فقها دا لیکي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم روانو د مینا نه عرفات ته 11-12 بجې د زوال نه مخکې ټیم
دا عرفات ته چې څنګه دننه کېږي اوس ورباندې پل جوړ شوی مسجد نمره نه رامخې ته دا لندې خوړ چې ښکارېږي په دې وادي و خوړ کې محمد مصطفی کوز شو خیمه ورته ووالی شو په دې ځای کې انتظار و 9 بجې 10 بجې رسېدلی دی تر 12 بجې چې زوال راځي نو مبارک دلته ناست چې کله زوال واوښته د غرمې دا ټیم د ماسپښین ټیم داخل شو مبارک دې ځای نه روان شه هلته عرفات ته دننه شه نو محمد مصطفی په دغه ځای کې دمه د عبادت دپاره نه ده کړې د عادت د وجې نه یې کړې ډېر مزل دی ستړی شه مبارک او په دې ځای کې دمه وکړه او زمونږ کتابونو دا لیکلي دي چې سنت کې دا خبره چې کوم حاجي رسېږي نو دغه ځای کې د دمه کوي بیا دې دننه کېږي هلته ګورې هغه مبارک عادت کړی دی او عادت مونږ ته عبادت وګرځېد نو دا یو غلط فکر دا خلکو دی چې څوک د سنتو دشمنان دي نو خلکو ته دا خبره وکړي دا خو عادي سنت دي که عادي دي نو عادت د محمد مصطفی دی او دا ټول عادتونه مونږ او تاسو ته عبادات دي مونږ به یې کوو نه ګورې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ته 2 شپېته حج یې کړي دي 2 شپېته حجونه ښه او نبی علیہ السلام چې دا سفر د مکې معظمې کو په کومه لار باندې چې تللی دی نو 11 ځای هلته دمه کړي ده 2 رکعاته مونځ یې کړي دي واپسې چې راغلی نو په بله لار راغلی دی هغلته هم دمې کړي دي او بیا یې مونځ کړی دی عبدالله بن چې نبی علیہ السلام په دې لار تللی دی عادت واپس په بله لار راغلی دی عادت 430 کیلومتره مزل جوړیږي نو ضرور چې دومره مزل څوک کوي په اوښانو باندې د مانځه دپاره به دمه کوي دا خوب دپاره به دمه کوي دا روټۍ دپاره به دمه کوي نو چې دا څومره دمې محمد مصطفی کړي دی د عادت دپاره کړي د عبادت دپاره نه دي کړي هغه د عادت دپاره دمې کړي و عبدالله بن عمر رضی الله عنه به حج چې کو نو په هغه لاره به ته چې په کوم لار به محمد مصطفی تللی په کوم ځای کې به چې دمه کړې وه هغه ځای کې به یې دمه کوله او چېرته به چې خوب کړی و هلته به یې خوب کول ګوره هغه د عادت د وجې نه دا عمل کړی دی خو صحابه په دې پوه یو چې د محمد مصطفی عادات مونږ ته عبادات دي بیبي میمونه رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام سره 30 کیلومتره حرم شریف ته نږدې یو ځای دی په دغه ځای کې سړک په غاړه محمد مصطفی خیمه وهلې وه شپه پرې راغلې وه په دغه ځای کې بیبي میمونې رضی الله عنها سره نکاح شوې وه دا بیبي چې کله حج ته ځي که ځي او یا بیا راځي نو په کوم ځای کې چې نکاح شپه ده نو په هغه ځای کې دا یوه شپه تېروي ولې تېروي وایي دلته محمد مصطفی شپه تېره کړې وه نو محمد مصطفی خو شپه د دمې او د عادت دپاره تېره کړې وه عبادت خو نه او دا بیبي مبارکه د رسول الله مبارک عادت ځان ته عبادت ګرځوي په هغه ځای کې شپه کوي حتی کې چې څومره حجونه دې کړي هغه ځای کې به یې شپه کوله یو کال داسې راغی چې واپس راځي چې هغه ځای ته څنګه راورسېده چې کوم ځای کې د دې نکاح تړل شوې وه او واده شپه پې جوړه شوې وه او دې خو به هر کال چې حج او عمره کوله هغه ځای کې به یې شپه کوله مبارکې ته ځنکدن راغی په هغه ځای کې وفات شوه نن هم په هغه ځای کې دفن د مونږ سلام ته ورغلي هغه بیبي چې په کوم ځای د واده شپه راغلې ده او په هغه ځای دفن شوې ده هغه بیبي میمونه رضی الله عنها د نبي علیه السلام بیبي ده نو صحابه کرامو د محمد مصطفی عادات ځان ته عبادات ګرځولي دا د سنتو د دشمنانو یو عظیم پلان دی چې جوړ شوی دی خلکو ته دا خبره به کوي چې دا خو عادي سنت عادي دي خو ستا عادت نه دی د محمد مصطفی عادت او د هغه عادت زمونږ لپاره عبادت وي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ځل په اوښ باندې سورو بس داسې سر یې ټیټ کړ سر یې بیا اوچت بیا یې وخندل چا ته تپوس وکړه دا تا دا عمل ولې وکړه په اوښ باندې سوري سر دې ټیټ کړ بیا دې سر اوچت کړ بیا دې وخندل دا ولې وی یو ځل زه د محمد مصطفی سره په دې لار را روان وم هغه په اوښ باندې سورو او هغه وخت کې دلته د اونې یو خاخ را کوږ شوي و چې څوک به په دې لار تېرېدل چې سر به یې ټیټ نه کړ نو سر یې لګېده نو په دې ځای کې محمد مصطفی سر ټیټ کړي وو بیا یې سر اوچت کړي وو بیا یې خندلي وو نو ځکه ما دا کار وکړو نو چا ورته وویل چې اوس نه ونه شته دی او نه خاخ او ډک شته دی دا دې څه چلو وی که ونه وي که نه وي دې سره زما کار نشته
خو زما محبوب محمد مصطفی سر ټیټ کړی زه به یې ټیټومه او هغه سر اوچت کړی زه به اوچتومه او هغه د سر د اوچتولو نه وروستو په شونډو خندا راغلې ده او زه به هم خاندمه لکه داسې اتباع خوند کوي چې محمد مصطفی څه کړي دي هغه په ځان کې راوړي څنګه یې لباس دی هغه لباس خپل کړي څنګه یې پټکی دی هغه پټکی خپل کړي صحیح کردار دی هغه کردار خپل کړي صحیح چلند او روش دی هغه خپل کړي صحیح فرمودات د زبان دی هغه په ځای باندې راوړي خداوند کریم دی موږ او تاسې د محمد مصطفی رښتیني تابعداران جوړ کړي امین وایي خدا تابعداري ګوري ګرانه ده تر څو چې تاسو د هغه چا سره نږدې نه شئ کوم خلک چې په خپله رښتیني تابعدار خلک دي چې کوم رښتیني تابعدار دي د هغې سره چې نږدې شئ د باړې حضرت صاحب اله العالمین دی په قبر او روضه باندې د انوارو بارانو کې امین وایي یاره د پنجاب خلک تاسو هلته مزدوریانې کړي دي تلي یې لاهور ته فیصل آباد او کراچۍ او حیدرآباد ته به تلي یئ پنجابی سړی ګیره پرېښودل دا نو ډېر لوی زور غواړي ګورې د سرحد مسلمانان خو یې هسې ګیرې پرېږدي که مرید نه وي ګیره وي لیکن په پنجاب کې چې ګیره پرېښې وي نو دا ډېر لوی زور غواړي بیا پنجابي سړي ته پټکی په سرول او زلفې پرېښودل او په شریعت برابرول د انتهایي لوی کمال دی او یقین تاسو وساتئ چې دا د باړې حضرت صاحب یو ښکاره کرامت دی چې زرګونه نه بلکې د لکونو په تعداد خلک د پنجاب هغه د سر نخکو پورې په سنتو برابر کړي دین خدای دغه چې خپلم صالح شي او یو سړی بلم ځان سره صالح کړي که خپله د بزرګۍ ښکري وشي خو یو سړی خپل بچی دې صالحه نه که نو تا نه خو به تپوس کېږي د خپلو بچو که د خپل چمګاون د خپل علاقې هغه یو مسؤل د رعیت دی ولی او نیک هغه انسان دی چې خپلم برابر په شریعت دی او د سره دا خلک هم په شریعت برابر هغه پیر چې د هغه مریدان په شریعت برابر نه دا کمزوري د پیر ده صوفیه کتابونه د دې مثال داسې ورکوي چې د خپل پیر د کمال مثال چې دی دا د یو میوې والا بوټی میوهدار بوټی د ډډ نه معلومیږي چې دې کې به څه کمال وي په دې خاښونو کې ګوره چې میوه یې نیولې ده که نه نو د پیر کمال د مرید نه معلوم کا چې مرید په شریعت پابند دی که نه که دا مرید سر نخپو پورې برابر ښایسته په شریعت باندې او نو دا کمال د پیر دی د هغه کې کمال دی او که مرید په شریعت برابر نه و نو دا کمزوري د پیر ده نو معززو تابعداري د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر کوشش وکړي دي کې عمل کمزوریان مونږ شته والحمدلله عقیده زمونږ د اهل سنت والجماعه ده مونږ د سنت والا یو مونږ د صحابه کرامو د ډلې تابع یو نو دغه اتباع د محمد مصطفی به زمونږ او ستاسو میشن وي څه کمزوري چې مونږ کې وي مونږ به کوشش کوو چې هغه سم کړو که یې خپله نشو سمولی د نیکانو صالحانو دربار ته به ځو د پاکانو نیکانو سره به بیعت کوو که بیعت نشو کولی دعا به ترې اخلو چې الله هغه ته به وایو چې مونږ ته دعا وکړه چې الهه مونږ د محمد مصطفی رښتیني تابعداران جوړ کړي باقي جناب مولانا ګل علم صاحب انشاءالله هغه به مزید خبرې کوي تاسو ته کم سنت چې په تواتر باندې ثابت وي یا کم سنت چې د محمد مصطفی طریقه وي چا ورپسې استهزاء وکړه نو دا انسان کافر کیږي په دې باندې دا استهزاء د محمد مصطفی پورې ده مثلا یو سړی وایي چې پټکي ته د رشکې ټیر وایي یا پټکي ته کې جاوی وایي دا څه کې جاوی په سر کړي دي دا قسم استهزاګانی دا سړی د ایمان نه خلاصي بالکل د ایمان نه پوزي ځکه مجموعه الفتاوا دا ذکر کړی دي چې څوک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذات کې یا د هغه په صفاتو کې او د هغه په سنتو کې څه قسم ته استهزاء وکړي دا د ایمان نه خلاصيږي ورباندې
بل هغه یو کار چې په تواتر باندې ثابت شي چې دا په دین کې دي کبي هغه سنت هم یو څوک ته منکر شنو کافر دی یو استهزاء دی یو انکار دی انکار د فرض او کفر دی انکار د سنت او کفر نه دی او شان نرشا کشمیری رحمه الله په اکفار الملحدین کې دا ذکر کوي کچرته دا سنت زمون په دین کې په تواتر ثابت شوی لکه مسواک اوس مسواک د معصوم خبر دی غټم خبر دی عالم او جاهل ټول ته خبر چې دا سنت یو سړی ویل چې مسواک په دین کې نشته نو کافر کیږي یا من جمله د هغې نه پټکې راواخله په دې خو معصوم خبر دی چې دا سنت یو سړی انکار کوي چې دا پټکې په دین کې بالکل شته نه دی نو دې انکار باندې دا سړی کافر کیږي دا د تواتر نه انکار دی دا د ضروریات فی الدین ثابت سیز نه انکار دی معززو نچوړو خلاصه زما د بیان دا چې څه کمزوري په ځان کې ګورئ د اتباع د سنت مخالفت کوشش وکړئ هغه په ځای باندې راوړئ او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم روح مبارک په خوشحال کړئ هغه د سنت په تابعداري خوشحاليږي هغه په چغو پغ نه خوشحاليږي هغه چې تا نه خوشحاليږي بس یو سنت په ځای باندې راوړه او بیا هغه سنت چې کم سنت خلقو د خپل اندې کړی وي او تا علاقه کې سنت ختم یو ته بیا راځي کی نو پاغي دومره خوشاليږي چې من تمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر 100 شهید رحمت عالم فرمایي چې فساد د امت زمانہ راشي او زما یو سنت باندې چا منګولې کلکې کړې او سنت په ځای راوړل دته د سلو شهیدانو اجر ملاويږي سلو شهیدان نو باز سنتونه باز علاقو کې ختم شو او داغی پوری خندانی شروع دی آغا علاقه کې بیا تا آغا ورک شوی سنت بیا را ژوندی کی نو دا تا پوری با مسخریم کیگی خنداگانی بم کیگی و تا تا برسلو شهیدانو اجر ملاویگی او دا اجر زکه ملاویگی چې ته شهید شي نو خلق د صفتونه کوي فلانه مقام لري شهید ته فلان دی فلان او دا علاقه کې چې ته سنت پځې کې نو د صفت پځې به خلق تا پوری مسخري کوي د دې مسخرو په وجه تا ته یو سنت په وجه باندې د سلو شهیدانو اجر ملاویږي دا د مشکات شریف حدیث دی رب ذوالجلال دی مونږ د سر نه تر خپل پورې د محمد مصطفی د عبادي سنت او د عادي سنت ټول متبع وګرځي څه کمزوري چې په مونږ کې د الٰه د خپل زمونږ اصلاح وکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد